په میدان وردګو ولایت کې نن د سویډن کمیټې له لوري په ټولنه کې د رضاکاره روغتیا پالانو نړیواله ورځ په یو لړ مراسمو سره ونمانځل شوه. دوی شپه او ورځ لګیا دي خپلو ولسونو ته او خپلو خلکو ته د روغتیا په برخه کې د خپل د ولس استازیتوب کوي، په نورو برخو کې خپل د ولس استازیتوب کوي. راځي د کلینیک نه د ولس حق غواړي، په ډېر جرأت سره یې غواړي او د کلینیک ستونزې او مشکلات چې لري هغه ولس ته انتقالوي تر څو د دواړو پوهاوی رامنځته کړي. په دې مراسمو کې د سویډن کمیټې او عامې روغتیا ریاست د مسؤلینو سربیره په ټولنه کې د رضاکاره روغتیایي شوراګانو استازو ګډون کړی و. دغه 40 کاله چې د موږ سره سویډن کمیټې دلته خدمات عرضه کړي او د موږ ته خدمتونه کړي دي، نو د دې نه معلومیږي چې د دوی سره ولس هم همغږی و او د ولس هم همکاري وه ورسره. د سویډن کمیټې د روغتیا برخې د مسؤلینو په خبره د ولایت په کچه 400 روغتیایي شوراګانې لري چې په کلیوالي سیمو کې خلکو ته روغتیایي مشورې ورکوي. سویډن کمیټه په دې ولایت کې د شوراګانو سربیره 70 ټولګي لري چې پر مټ یې د ټولنې وګړو ته عامه پوهاوی ورکول کیږي. دا چې دا په رضاکارانه ډول باندې راځنګلي دي، د دې په مقابل کې هیڅ مزد او دوی نه ترلاسه کوي. دوی صرف د الله رضا او د الله له طرفه د اجر غوښتونکي دي. د دغه کمیټې مشر د ټولنې روغتیایي رضاکارانو ستاینه وکړه چې په هر ډول حالاتو کې له دوی سره پاتې شوي او هیوادوالو ته خدمت کوي. ډېر د ستایلو ځای ده چې موږ په 400 کیلو کې رضاکاره صحي خدمت کوونکي لرو. هغه خدمت کوونکي چې د ولس ته صحي مشورې ورکوي، هغه مشورې ورکوي چې ډېر اساسي دي او په وخت سره یې ورکوي. د ټولنې روغتیایي رضاکارانو له مسؤلینو غوښتنه وکړه چې د دوی ملاتړ وکړي تر څو دوی وکولای شي د ولایت په لرې پرتو سیمو کې خلکو ته روغتیایي مشورې او خدمات وړاندې کړي.